سلام ستړي مشئ ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډ او مهمو خبرونو ته پیل له محمد حسن اخوند څخه کوو. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د زړه په ناروغۍ اخته شوی. طالبانو بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. ملګري ملتونه وایي د ځمکې په سیاره یوازې یو رژیم د نجونو د تعلیم مخه نیولې ده. وایي افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د بندښت 200 ورځې پوره شوې. اسلامي همکاریو سازمان د کوکنارو پر کښت د کابل لخوا د بندیز هرکلی کوو. وایي اوس د نړیوال افغان بزګرانو سره د بدیل معیشت او معتادانو سره د درملنې مرسته وکړي. حج او اوقاف وزارت وایي ملایان د ټول په یو وخت اذان کوي. وایي پشلمي کې په لاوډ سپیکر د نعتونو ترانو او وازونو غږول هم منع دي. منځ کې یو جالب خبر دا ده په مکه مکرمه کې یو اسیایي سوالګره له 1,11,000 ریالو زیاته اندازه خارجي پیسو او سرو زرو سره نیولې. وایي دا هر څه په سوال ترلاسه کړي وو. او له پاکستان وروسته د کویت صدر اعظم شیخ صباح الخالد او کابینې هم مخکې له دې چې ورسره وران پارلمان د عدم اعتماد رایه ورکړي له خپلو دندو استعفا وړاندې کړه. کویت کې له اوږد مهال راهیسې د پارلمان او حکومت جنجال روان و. وروستی خبر دا دی چې د بریټانیا مانچسټر پوهنتون 15 نویو مهاجرو افغانو میرمنو ته د ماسټري بورسیې ورکوو. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.